په شړکنده واوره کې دا سرتیري په چک پوینټونو کې د تالاشۍ لپاره محکم ولاړ دي. نو ولس ډېر دردېدلی ولس دی. موږ چې چک پوینټ اچوو کوشش کوو چې ولس په عذاب نشي، د چا وخت ضایع نشي. د مریضانو لپاره، د امبولانس لپاره، د هر څه لپاره بیل اصول لرو. ډېر په اسانه توګه، ډېر په خوشحالۍ سره کومه تلاشي الحمدلله موږ ښه په ویاړ سره خپل ملت ته خپل ملک ته خدمت کوو. موږ ته هېڅ قسم مشکلات نشته، که واوره وي او که باران وي. د دې نه مخکې زموږ ملت ډېر دردېدلی، ډېر ځورېدلی دی. نو موږ غواړو چې ملت مو په ارامه خوب وکړي او موږ ورته شپه تر سهاره پورې په ویښه پاتې شو. الحمدلله از مجاهدین امارت اسلامی و کسایی که در چک پوینت کار میکنن بسیار راضی هستیم، چرا که از ما خانه‌ام نزدیک است و دکانم نزدیک است. هر روز 2 بار 3 بار اینجا تیر میشیم، تلاشی به دقت، پرسان، بازخواست، همه چیز است. ما راضی هستیم، انشالله خدا خیرشان بده. همیشه در خدمت بودم و اگر نصف شبم تیر شدیم اینجا اینا حاضر بودن در همین هوای سرد و برف و باران و در گرمی های هم که همیشه هوا گرم بوده، اینا در خدمت مردم بوده و از مردم امنیت مردم رو برقرار ساخته. خوست نه 2 بجې را روان شوي او هیڅ مشکل نه و موږ ته. مخکې خو داسې ازاده نشو ګرځېدی که نه، اوس دغه د راوتي په د نیمه شپه ازاده ګرځو بېغمه. مننه کوو د ډېر زیاد د مجاهدینو نه. بسیار زیاد راضی هستیم دیگه. موش خانه ما طرف شهر نو است دیگه. از این مسیر که همیشه میایم بیادر از چک پوینت بسیار راضی هستیم. همیشه که میایم بیادر کدام مشکل نیست برای ما. د اسلامي امارت په صفونو کې دا نشته چې مجاهد سرتیری دې په چک پوینټونو کې په تلاشۍ بوخت وي او مشر دې په خواږه خوب ویده وي.